پښتنو تاسو به یقینا ټیک ټاکر حریم شاه او سندل خټک په پیژنئ. د هغې دا یو ویډیو ده، دا وګورئ. نورې خبرې به په اخره کې کوو. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. تاسو دا ویډیو کته دا دواړه پاکستان دي. هغه ټیم مرګري وي اوس یو بل کې وړاندې حریم شاه د سندل خټک ویډیوګانې لیک کی او سندل خټک د حریم شاه ویډیوګانې لیک کی چې هغه فل فحاشي دي. تاسو ته د خولم نه دي. مزید داسې ویډیوګان دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.